دا خبره رښتیا ده. مثلا د ما اولاد له ما سره خوشحاله نه وي که نه وای چې مور مې منګه وي یا مور مې منګه ځوري منګه ورسره خوشحاله ناست دولت هغه له ما نه بیایي زه هېڅ هم کولی نه شم. او که ښځه وي او که ښځه وي که سړی وي هر څه چې وي هېڅ نه لکه زما خدای نه خاسته خدای دې هغه وخت نه راولي لکه زما ښځه وي ښه او زوی و هماغه دولت ته لاړ شکایت وکړي هغه بیا څنګه کېږي تا ښځه که مثلا تا سره مینه ولري که څومره یې وډه وې پرېږدي دي نه بیا به هم در سره اوسېږي وایي بس هېڅ هم نه دي. او که تا ښځه له تا سره خوشحاله نه وي ته بس یو پټکم پرې وکړې هغه ځي هلته وایي زه مې مېړه سره خوشحاله نه یم بس دولت یې درنه بیایي بېلېږي بس خلاص. والله دا خبره ده چې ما ولې زه به اروپا کې ښځه وکړم قسم کې اوس وکړم والله کولی سنت دي خو چې کولی فرض دي. خو فرض دې ولې خوښې کوي داسې نه چې ته به ښځې سره ښه صحیح مینه لرې ښه تا سره به ولکې ښه مینه لري نه نه بس ته چې ښځې سره مینه وکړې که نه ښځه دې له تا نه خوشحاله وي. ګوره که نه ښځې ډېرې ورانې دي د خپلو افغانانو سره مینه نه کوي خارجیانو سره مینه کوي نه ګوره که نه چې ته خپله ښځې سره مینه ولرې ښځه دې له تا سره مینه ولري نو هغه دې څه لپاره تا پرېږدي یا ته دې څه لپاره هغه پرېږدي. خو دغسې ده چې مینه دې سره ولري داسې نه چې مینه چې ونه لري خو ژوند نه کېږي مینه چې نه وي زندګي نه کېږي مینه چې نه وي بس په یو کور کې اوسېدل فایده نه لري. خبره دې مینه ده خبره دې زړه ده چې زړه دې خوشحاله وي له یو چا سره. اوس ته ورته وایي ته څو هلکانو سره غږېدلی څو هلکانو سره دې مینه کړې دي ټیک ټاک کې چا زه د ټیک ټاک هلکانو سره هېڅ مینه نه کوم هېڅ په اعتبار نه لرم. والله اوس دې صحیح خبره وکړه ته خدای چې رښتیا به همداسې اوس مینه نشته اوس نه مینه داسې ده که نه په هلکانو باندې ګوره ښه اول دا زه چې ګوره زړه کې مې یو رقم خبره وي ټیک ټاک یې زه بله خبره کوم نه هسې خبره نه ده باور وکړه مثلا په چا اعتبار نه ده دلته مثلا په دوستان دې بده ونه لګي مینه نشته ده که د یو ښځه ولیدله وایي ولاړ راشه بس ښه ښځه ده راځه استفاده به وکړو ساعت به تېر وکړو معیشت به وکړو یو شپه به توده کړو مزې به واخلو بس داسې مینه دا ده نن مینه ده سبا وایي نه دې پېژنم اوس نه مینه په مطلب ده باور وکړه اوس مینه په مطلب ده همدا خبره که جلۍ که هلک بس د خپل په مطلب پورې مینه کوي حقیقي مینه او مطلب بس اوس هغه شیان لاړل وخته وه چې مینه وه اوس د مینې نوم بد ده مینه نشته خدای چې رښتیا دې وویل همدا خبره ده که جلۍ که هلک بس ساتیري بس مطلب و خوشحالي و خوشګذراني معیشت غواړي له شلو نه که یو پکې صحیح پیدا شي شلو نه سلو کې یو دنه پیدا شي شلو کې ښه مینه هغه مزه کوي ښه مینه کلیوالي مینه مزه کوي چې هغه لپاره بېرته خپل هم کې نه چې ټیک ټاک کې ته په لندن کې او زه په ترکیې کې بل سره خبرې کوي یا ته جرمني کې او هغه لندن کې تا سره خبرې کوي خالي دې کې سړی ډېر بې عزته کېږي ګوره دغسې رقم مینه ده ته به په ترکیه کې زه به دلته یم هلته یې ما څنګ کې به بل پروت زه به په تلیفون کې تا سره مینه کوم داسې رقم مینه ده مینه کېږي نو مینه چې هغه هسې مینه کېږي ګوره ښه چې هلته سره نږدې یي ښه یا په جرمني کې هر چېرې چې سړي سره نږدې او یا کلیوالي مینه دا مینې ستا خوند کوي بیا سړی بېرته کوی هم شي لکه واده کوی هم شي نه چې مینه ورسره وکړي سبا بل یې ورسره وي او خبره خو ده هسې بیا خوند نه کوي او د واده کړي سره چې مینه وکړي هغه څنګه وي واده کړي سره چې مینه وکړي هغه دې بیا په قدر ډېر پوهېږي دا څنګه د واده کړي زه دې حیرانه یم د واده کړي ښځې څنګه د هلکانو سره خبرې کوي هلکانو باندې مینېږي خو بس خبر دې زړه ده که نه نو صحیح ده خپل میړه لري خپل میړه سره مینه لري بل باندې مینېږي داسې خو نه کېږي چې میړه دې په څنګ کې او ته بل چا سره مینه وکړې کله کېږي نو خو دا زه حیران یم څوک چې میړه نه لري سمه ده هلکانو سره خبرې کوي لایف راځي اختلاط کوي او زه چې میړه ولرم دی ما میړه کله ما پرېږدي چې زه تا سره خبرې وکړم ما پرېږدي هغه په غیرت خو بده لګېږي ما کله پرېږدي چې مجازي کې اوسېږم نور هلکانو سره کېږي ولې کله ښه چې ټیک ټاک دی ختم هم زړګی ما داسې ډېر ټیک ټاکونه دا خو 10,000 دي او 10,000 مې بل هم شته 2.5 لکه فالوور بل هم شته ختم یې که دا نوش جان دي لاس دې خلاص ښه
وکړه لکه اوس تا میړه کړی ده ما چې میړه کله ما چې میړه مې پخوا کې زه مې چې له میړه نه خوشحاله یم میړه مې چې ما سره مینه وکړي زه مې میړه سره مینه وکړم که نه هېڅکله بل هلک ته نه ګورم هېڅکله بل هلک سره خبرې نه کوم اوس تا میړه کړی ده ما میړه کلی ده اوس خدای بیا اوس بخښلی پرې خبرې کوي اوس یوازې اوس مجرد یم اوس مجرد ته یې پرېښی دی ده اوس مجرد یم ولې دې پرېښود رښتیا ما ورته وویل چې د اروپا جنوب کې داسې ولې څه رقم دی ولې دې پرېښوده څه مشکل ولې دې پرېښوده ښه ما چې په ایران کې واده کړی وی ما بل هلک سره مینه وای ما بل هلک خوښ و او زه مې ابا وادي په زور بل هلک ته ورکړم ما هغه هلک سره مینه نه درلودله همدې لپاره مې پرېښودې چې ورسره مې مینه نه وه خوښ مې نه و په زړه مې اروپا ته دې ځان پې ورسو ولې جواب نه لري ځان دې اروپا ته ورسو آخر دې پرېښوده ولا خبر د دې چې نه ده ما مثلا د افغانستان نه پوهېږم ما په ایران کې مثلا هماغه چې نه ما لاره بېله کړې وه دلته نه ښه ایران کې دې واده کړی و ما په ایران کې واده کړی و او اوس یې چا سره واده کړی ده اوس مې چا سره واده نه ده کړی اوس مجرد دی اوس مجرد یم هغه مجرد خو هلکانو ته وایي لکه ښځې چې میړه نه یې کړی هغه ته پېغله وایي که نه چې واده یې نه کړی هغې ته پېغله وایي او اوس تا واده کړی ته اوس کونډه یې زه اوس کونډه یم کونډه هم نه یم کونډه په جام کې هم نه یې کونډه هغې ته وایي چې خاوند دې مړ سوی یا شهید سوی کونډه په جام کې هم نه حسابېږو وکړه ته کونډو کې هم نه حسابېږې لکه ته بله ډله یې نه موږ په بل ګروپ کې نه تاسو طلاقیانې راځي طلاقیانې خبره دې صحیح ده پیکا پیدا کواله موسوی تانډې واله مې وای پیدا کړه غاړي کنه تراکی دغه الک ډېر بس اسلام نو دغه وخت له بلاک کې کدي ما په نظر کومه لکه دلته د افغانستان بیرغ سره سپیان را لېږلي یو گشتنه تور چې بلاک کوم دغه نه پیږم پاکستانیان د بیرغ سپیان لګي موږ څه خبرې کوو دوی ته ګورې باد کوم کنځاو کې وده ظالم جمعه ولې موږ خو کومه خطا نه ده کړې موږ خو کوم بده خبره نه ده کړې هغوی زور ورکوي یوه بجې سوال ته دلته څو بجې دي هلته که یوه بجې دلته به 11 بجې اوه خدای نه مې تیاره کېږي مونږ باندې خو ولاکه ورځ داسې بیخي تېرېږي نن موږ موټر بار کړه ښه نن ورځ تېره شوله قسم چې کله کار کوو فابریکې کې نه بیخي ورځ نه تېرېږي لکه قیامت کې انډیوالې څنګه خاندي نه پوهېږم ټول دومره زیاتې وخاندي زه خپله ورته حیران یم ته ورته ګورې څه وخت راهیسې خاندي ساعت به دې ورسره تېري زړه به دې نه په تنګ کېږي ښه خاندي سرتېری ښکاري خاندي بل چا سره غږېږي تا سره به موږ په چپ لګي معمولي خبرې ورته وکړې ښه نور زور ورکړې خانده ته ښه لکه اونده ته ورکړې دلته 12 بجې دي دلته کوم ځای ده هلته جرمني 12 هم نه دي 12 دقیقې پاتې والا جرمني ته مې 3 ګیمه وخوړلې وو قسمت مې نه و بېرته راته یوازې راتللې همداسې خپله که قاچاقبر سره نه یو پرې مې خپله ګیم وخوړل چې هلته زموږ دوه نفره په چوکګان ولګېده او دوه پرې مې قاچاقبر سره ګیم وخوړلې وو هغلته وانه وختلم بیا یو ګیم مې چې وخه جرمني ته مې وخه او بل ګیم مې چې وخه 1000 یورو مې خبره کړې وله وشیار ته راځي ته خپله خوښه بیا ما یو قاچاقبر د په ترکیه کې د ډېره وخت هغه کې مثلا د هر څوک چې هغه کلي دي راغلي دي مقصد ته هغه وخت نشته اوس دیوال وخلی اینان مرس کې خبره یې و 100 روپۍ اینانه پورې 100 روپۍ اخلي همدغه اوس همدغه نن ما یو چا ته پیسې ورولېږلې په لاره کې ته تازه د ترکیه نه راتېر شوی په یونان کې ده ته نیمه زه به تا ته لمبر درکړم زنګ ورته ووهه
اوس راته شوی ده هو تازه تیر شوی ده، تقریبا 2 هفتې کېږي چې حرکت یې کړی ده. والله که زه پوهېږم چې دا اختراع کړ. مشکل ده نو سختي به لري نو. سختي والا چې ما ډېره سختي ولیدله، دومره سختي مې ولیدله. یو پېره ټکسي والا وتښتولو او بله دفعه کښتۍ سورۍ سوله، بله دفعه چاوګانو باندې ووښلو. اوله دفعه چې خپل به سره تللي وو بلغارۍ تللي وو، لاره هم نه ولیدلې. بلغارۍ نه مرد بېرته راتاو شو یونان مرد ته، اوس هم ریسټانټ وو. ډېر مشکلات یې تېر کړي دي ښایي. تاسو لیونیانو سره سر ده شخیده تا په مور یو والا کنځمه که لایف لایف د وای غږ دې راځي. هلته لایف ګورې، زما لایف هم ګورې. لایف کې دې غلط کوي که لایف مه ګوره، چونډۍ کې وم تورې چې تا خو پلاک کړم کنځمه کوه. که څوک وایي هوایي راشي او داسې یو د هلک هم د هلک ډېر ښایسته کمنټ کړی ده. یو نجلۍ وله ښه مسنجر کې وله، نو هغه نجلۍ نه پوهېږم چې غټ څه کار یې وپمله کې چې غټ کاروبار یې او نور داسې سندرغاړې به راته لکه پېژنې هغه وړکی چې تکی دغه او نور داسې غټ سندرغاړي و لایف ته به راتلل. ښه لایف کې خبرې کولې ډېر. ما خپله ټیک ټاک مې هغه وخت کې نه کاروه، په روز کال درته ښیم. ما خپله اوس څلوېښت دانې ګروپونه وله، ده کې به جنوکې ولکان ټول به پکې وله د ګروپو کې. و دغه ګروپ کې ډېرې ښې خبرې کول. نو یوه ورځ یو هلک راونیو، ښه وایي زما پلار تیاره لري، ښه او داسې ده واسې ده. هلک هم لکه لیونی غوندې و. دې ورته ویلې ښه مونږ خو هلته ټولو کامرې بندې کړې، دغه باندې کامره خلاصه کړې دې هلک باندې. وایي تا زه غواړم چې تا راولم هغه ته. ما پلار وایي تیاره لري، ښه تا به زادره سره کوم هغه چې ته ورشه، ښه ترکینه وایي تا رابار کې تیارې کامرې کې ته به راولي. نو هلک مې ویلې ته دې پښې راته وښایي، ته دې لاسونه راته وښایي. هلک هم لکه لیونی وایي کله به یو ځای ورته ښودو کله بل ځای. وایي زه روغ او جوړ یم. اوس هم داسې کمنټ کړی وایي که څوک هوایي راځي وایي ما ته زه خپل ادرس ورکوم، وایي را دې شي نمبر درته لېږم. هلک کمنټ کړی و. ارے یار په چا اعتبار نشته، باور وکړه. نه دغه راولېږئ دې وخت کې ولا که ورور ته پیسې ورکړې ستا راولېږه دواړه دغه راولېږه دا سپین یو له شلو دانې انډیوالانو نه دوستانو نه کې یو دانه ښه ټایټ غیرتي پیدا شي پکې. چېرته هغه دوه دانې نه انډیوالي کې ښه یم. دغه راولېږه شاید یو دا اوس دا بعضیان چې خبرې کوي هغه کې ته دوکه د سړی په چا اعتبار نشي کولی. زه ښه یم ښې نه تا نه ښه یم، زه خو ولاکه نه تا ته مې نه دي ویلي تا نه ښه یم. هغه هلک کمنټ کړو ما د هغه لپاره ویل نه زه غوره کیسه کې مثل 200 نفر نور هم داسې کمنټ کوي. ما خو یو ول لایف نه چې زه چې وغولېږم یا زه دومره بیا کالي ما بازار ورځ نه دی د یکشنبې ورځ. ته لکه چې ماله اوس نه پېژنې څنګه اوس مې پېژنې. تقریبا دغه یو میاشت هم نه کېږي چې په د ټیک ټاک ما ته ګورم. مخکې ټیک ټاک ته کوم ځای افغانستان کې د کوم ځای پارتوان یې پښتنه یې کوم ځای پښتنه یم. ښه پښتنه بیا کوچیان یاستې ښه د فارسیوانانو دومره پښتو چېرته زده یي. ښه یا داسې په چې غني بابا پسې کنځا مه کوه. غني بابا مونږ درته نه یادېږو قربان بچی کور کې زه کور کې کېنې زه درځم خوستۍ ژبه کې مې ورته ولیکل. خبر مې له هده ووتله چې څه مې راته ما سره ته ویلې تا دې څومره وخت کېږي ما لایف ګورې ما هغه ګورم تا اولین ویډیو چې ما لیدلې کوم یوه د اشرف غني بابا ته دی بابا وایي موږ نه درته یادېږو. هغه څه کوي هغه زما بل ټیک ټاک دا خو زما واړه واړه ټیک ټاکونه دي. هغه یو ټیک ټاک مې چې و هغه کې 2.5 لکه فالوور ول او 15 میلیونه او 3 لکه څومره هغه یو لایکونه وله. هغه کې جمیل کې څه مشکل هغه بند ده. یو بل مې جوړ کړ هغه کې 15,000 فالوور شول 90,000 فالوور شول. هغه چا راته خرابه کړه بېرته مې له سره جوړ کړ. هغه کې ویډیوګانې اوس پارویو ته نه ښځي او دغه کې ویډیوګانې لږ پارویو ته ښځي د جمیل هېڅ هم سره نشته. دا وایي دا خو هغه د ډېر خلک یې له قصده ریپورټ وایي که نه له خلک ریپورټونه وکړي هغه وکړه که نه دا ځلې په ایمیل ادرس دې جوړ کړه چې څونه ریپورټونه در باندې وي بیا نور نه خرابېږي. ایمیل ادرس له کومه کم خو جوړ یې که خپله دی چیرې هلته ایمیل ادرس چیرې دلته موږ سره کارډ هېڅ هم نشته قاچاق وي لکه 400 بورډر چیرې هلته
یو ملک کنه؟ 4 کروڑه څنګه خرڅېږي پټ خرڅېږي دلته موږ هم پټ یو دغسې والله دا خو سخته مشکله ده خبرو چل دکه شپون ګاپ مې لګوه زړګیه هغه مرسته کوي ورسره هو دلته سیغانه څنګه تیته کا سنا تیته کا دا چې لیکلی سینا تیته کا کوله شو شي ترکی کې لیکلی ترکی ژبه کې لیکل شوی یا لکه تیته کا داسې د بل شي لیکلی سینا تیته کا شی لیکلی السلام علیکم مننه پښتو پوهېږي څوک ته پښتو خط باندې ها نه قربان ما په افغانستان کې چیرته ژوند کړی چې زه پښتو باندې پوه سم په دري باندې پوهېږم کم په دري پوهېږم پښتو باندې نه هغه د شپنو د کوچیانو مې ګاپ سره لګو زه خپله کوچی یم کوچی د کوم ځای د کابل کوچی یم میږ والی سلام ورور علیکم ورور بخیر راغلی میږي والی والا نه پوهېږم یار نه ګاپ مې د سره لګو مقصد خفه نه شي مخکې کوچیانو کوه بیا کاتې ما روسو کو ور لیکلي وای بیا کاتې ما روسو کو یا لکه دې ته یې کاتې خپله دې ته سلام علیکم سلام ورګې بخیر راغلی نه یار روسي مرسي خبرې ما د سړک په سر خو نه یم پاتې وږې تږې خو نه یم خپله یې ګټم خپله یې خورم خرچه کوم ساعت مې تېر د مېړه څه کوم څومره وخت کېږي چې دغلته تللی زه به دې بیخي د هغوی خواته اوښتې ده د کومه خواته کومه خواته زه به دې سره چپه شوې ده د هغه خواته ښیم دا کوم چې دا هغه یو هغه پېژنې عدله خو پېژنې هغه والا عدله ټیک ټاک کې چې ویډیوګان جوړوي اشرف بابا دې وایي موږ ته مبارک تاسو ته دې هغه مبارک طالبان مبارک دومره ښایسته وایي دومره نه یم په ټیک ټاک کې دومره نه یم کله راځم یو دقیقه ګورم بېرته ځم وایي دا چا بولي لا ما بولي جرمني کې مې خوشې کړې دی بېرته راغلی یم رښتیا ده که دروغ چا ته چا بولې جرمني ته زه خپله راغلی یم چا راوستې یم خدای ته ما که تا وایي چې زه بولې ما ته ویل چا بولې ما ورته ما بولې ته د ما مېړه وي که د ما د انۍ مېړه وي چې زه دې راوستې یم ووایه ستا د انۍ مولانا برادر اول والا که یې ده څه لیکې شیخه پښتو خط پوهېږي نه پښتو باندې زه نه څنګه دې وخندله څنګه دې وخندل نه دا خبرې ته مې وخندلې چې ما ورته د انۍ مېړه دی خو ذکر ته ولې چې ستا مېړه وي بول به جنګ راسره کوو ډېرې بې عزته خلک یې خپل کار دی که زړګۍ تا ته مونږ د خپلې خوشحالۍ لپاره راغلي افغانستان کې مې جنګ ده افغانستان کې سوله راولو نکته که نه نکته که پوه نه شوم زړګۍ څه دې لیکلي نکته څه ته وایي ښه وایه که نه څنګه چپ شولې البته کوم بل څوک به تا سره خبرې کې وایي چې دا کته که کسې به لاړ شي خبره نه ده کوم بل څوک به تمه دي که تا سره خبرې کوي هغه چې راشي خالد ډایرکټ کنځا کوي که نه ما نه ډېر خلکو باد راځي ما اول کې ټیک ټاک کې ویډیوګانې جوړولې نو ما د تاسو ګناه دی چې دلته نه خلکو بد راځي څه د ګناه څه د خطا ما چې ټیک ټاک شعرونه ویلې ښه زما فالوور دی زیاتېدل اوس به ډېرو خلکو باد هم ولګېږي خو دوی ته زه نه وایم دا ډېر خلک چې د ټیک ټاک زما مینوال دي ډېر خلک ګوره کنځام کوي کمنټ خو ته ګورې دا خلک دي چې ما نه باد راځي زما فالوور ډېر زیاتېدل لکه نور شاعران هم هغوی شعرونه فالوور نه زیاتېدل او زما شعرونه به د پاکستانو ډېر زیات خوښولم ډېر زیات ټایپیس ویډیوګانې به پرې جوړولې خطونه به یې چې لیکل هغه به پرې جوړول لکه 6,000 7,000 داسې 10,000 15,000 نفر هم په ما په شروع کې راغلي وله هغه ټیک ټاک کې مې کولی شي بیا ویې هم ګورې نو دوی ته به یې زور ورکړو د هلکانو د افغانانو ته افغانۍ نه غواړي چې یو نفر له بل نه مخکې شي ډېر بخیل دي دا ولې بخیلي کوي